السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټي وي پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. په کراچۍ کې د دویم بین الاقوامي فوډ اینډ اګریکلچر نندارتون وغونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي چې 40 کاله وروسته پاکستان په اولمپکس لوبو کې طلایي تمغه ترلاسه کړې ده. د ارشد ندیم پر دې تاریخي کامیابي باندې د خدای پاک شکر ادا کوو. وغونډې ته د خپلې وینا پر مهال هغه وویل چې د پاکستان په کرنیزو برآمداتو کې د زیاتوالي ډېرې لارې پرانیستې دي. د کرنې د پوهانو په ملتیا سره په کرنیزو پیداوار کې زیاتوالی راتلی سي. په کرنیزو برآمداتو کې په زیاتوالي باندې و کروندګرو اړه لرونکو چارواکو ته مبارکي وړاندې کوم. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان حکومت د کروندګرو او برآمد کوونکو ته د اسانتیا ورکولو په لړ کې په ښه اراده لري. هغه وویل چې د وفاقي او صوبو په ملګرتیا سره به د کرنې څانګې پرمختګ ترسره کړي سره په کرنیزو پیداوار کې زیاتوالی ترسره کېدلی سي. وزیر اعظم وویل چې په بلوچستان کې په بجلۍ باندې د چلیدونکي 80,000 باوړیانو شمسي توانایي ته د اړولو منظوري ورکول سوې ده. نائب وزیر اعظم د 43م سفارتي کورس و ګریجویشن غونډې ته د وینا کولو پر مهال وویل چې زه د ګریجویشن پوره کوونکو د فلورونو ته مبارکي وایم. موږ په ټکي سره د بدلیدونکي نړیوالې منظرنامې سفارتکاران د نوي ثقافت سره اشنا کوو. هغه زیاته کړه چې دا د سفارتکارانو فرض جوړیږي چې هغوی د خپل وړتیاو په چوکاټ کې د نن د پاکستان خدمت وکړي. نائب وزیر اعظم دا هم وویل چې په دې لړ کې د هر سړي د پر خپل ځان خپله ذمهداري ترسره کړي. د نړۍ او پاکستان د یو ژور بدلون ته مخه ده. هغه څرګنده کړه چې په بارن سرویس اکیډمي کې د ذهن او آرایش په زړه پورې چارې ترسره سوي دي. د نوو غوښتنو په رڼا کې د ادارو ته اسانتیاوې ورکول کیږي ځکه چې یو سفارت ته د درپېښو ستونزو د ترله تېرولو لپاره د یو ضروري چاره ده. ښاغلي ساګډار وویل چې پاکستاني سفارتکاران په هېواد د خوشحالي او پرمختګ لوري ته روان کړي. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری و قومي اسمبلۍ ته د وینا کولو پر مهال وویل چې طلایي تمغه ترلاسه کوونکي ارشد ندیم ته مبارکي وړاندې کوم. هغه زیاته کړه چې د پاکستان ځوانان بې شمېره وړتیاوې لري. موږ به دا هڅه کوو چې په راتلونکي اولمپکس کې ډېرې تمغې وګټل سي. هغه دا هم وویل چې موږ په دې ځوانانو ته وړتیاو پر زیاتولو نور هم ټینګار کوو او دا وخت ټول کام د ارشد ندیم پر بریالیتوب باندې ویاړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي ویلي دي چې د چمن و خلکو ته د بلوچستان حکومت په خرچ باندې پاسپورټونه ورکول کیږي. هغه ویل چې له بلوچ اقتصادي کمیټې سره له اولې ورځې هم خبرې روانې وې. د خبرو دپاره جمهوري دروازې پرانیستې دي. احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی او بلوچستان حکومت دغه جمهوري حق مني او موږ پر دې خبرو باور لرو چې هره ستونزه د خبرو له لارې اوارېدلی سي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په کوټه کې د وسلې د کمپیوټرایز لایسنس د جاري کولو پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له خبرو روغې جوړې څخه هېڅکله نه دی په شا سوی، خو د ګوادر پر چاپېریال په خبرو کې د ناکامۍ په اړه به ډېر ژر ورسنیو ته معلومات ورکول سي. وزیر اعلی زیاته کړه چې د ګوادر او ډیره بګټي په ملتیا په ټول بلوچستان کې هېڅ نوګو ایریا نسته او د ناستې لارویو او غونډې ترسره کولو دپاره د اړه لرونکو ضلعي له ډي سي څخه اجازت ته ساتندویو چارو په لړ کې ضروري دي. وزیر سرفراز بګټي تر دې مخکې د کمپیوټرایزډ اسناد لایسنس د جاري کولو پرانسته وکړه او لایسنس څانګه په ډي سي افیس کوټه کې جوړه کړل سوې ده چې هلته چارواکو د لایسنس جاري کېدلو په لړ کې د ډیجیټل چارو او کیټګري په اړه معلومات ورکړل. په ډیره بګټي کې پر کالینو باندې د مشني کارکوونکو ښځو ته روزنې ورکشاپ ترسره سو. په ورکشاپ کې هنرمندانو ښځو ته پر سوشل میډیا باندې د خپرولو او اشتهاراتو اخیستلو او آنلاین پلورلو په اړه معلومات ورکول سو. روزنه ترسره کوونکو ښځو ته سرټیفیکیټان کیش وارز پر کالیو باندې د کار کولو او ګنډلو کیټ هم ورکول سو. د ورکشاپ انتظام تعلیم فاونډیشن ترسره کړی. او اوس پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.